د پاک افغان ټي وي کتونکو اوریدونکو سلامونه نیک هیلې قدرمنو کتونکو اوریدونکو سردار یوسف زه یم د یو خصوصي رپورټ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم فیصل مسجد اسلام آباد کې د اپریل په 9 نیټه روزه ماتي نه پس یو افغان ځوان په فیصل مسجد کې 308 میټره جوړ ځای ته ورغورځېدلی او په موقع باندې وفات شوی دغه خبر نه پس دغه حادثې نه پس په سوشل میډیا باندې ځینو عناصرو دا پراپګاندا خوره کړې وه دا غلط خبرونه خوره کړي وي چې افغان ځوان په فیصل مسجد کې چا وژلی دی مسئوله شهاب چې د خپل کورنۍ سره اسلام آباد کې پاتې کېده هغې کورنۍ چې کوم دی نو دغه خبرونو مکمل رد کوي دغه خبرونه مسترد کوي. Actually my brother Masihullah Shahab in the evening of 27th Ramadan he because of praying and going to the mosque according to the cultural of Islamic culture that we have, he is going there for 27th Ramadan pray with my other younger brother and with my brother-in-law. He's going there in the mosque after offering namaz inside the mosque. They are coming out, they are eating their iftar. After that, on that time he was just in the top of the mosque. From there, somehow his leg is moving or anything which is happening. He is falling down from the top. And he has got a head trauma with culminating combined fractures, and on that time he is becoming shaheed and he is passing away. احسان الله حبیب یم یو تن افغان ژورنالیست په اسلام آباد کې څو ورځې مخکې دلته په فیصل مسجد کې یو ډیره دردناکه واقعه منځته راغلې وه یو ځوان د مسیح شهاب په نوم باندې دلته راغلی و چې کله پاس زینو کې خیږي دلته انځورونه اخلي متاسفانه دی دغه ځای نه راغورځي او خپل ژوند له لاسه ورکوي د دغې واقعې په باره کې ځینې فرصت طلبه خلکو منفي تبلیغات وکړه انعکاس ورکړه دغه پیښې ته چې دغه افغان ځوان په اسلام آباد کې وژل شوی دی نو د دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دلته په پاکستان کې له لسیزو راهیسې په میلیونونو افغانان اوسي او دغه شانې منفي تبلیغات د ټولو افغانانو ژوند ته یو مشکل پیدا کوي په اسلام آباد پریس کلب کې تقریبا 300 افغان خبریالان یو اتحادیه لري دغه شانې په میلیونونو مهاجرین دلته پراته دي خلک دلته خپل ژوند کوي کار روزګار کوي نو دا شانې واقعیات چې راځي د یو خبریال په حیث باید لومړی تحقیق وشي دوی ټولو څخه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې په آینده کې دا شانې منفي تبلیغات ونه کړي